نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. کابل او غزنی کې درې چاودنې 2 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت وايي د کابل ښار لویدیځه څنډه کې چاودنې 1 تن وژل او 6 نور ټپیان کړي دي. د وزارت ویان د سید خوستی ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه نن د 14مې حوزې په نقاش سیمه کې پر یو ټونس موټر شوه او په خبرای ټپیانو کې مېرمنې هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل په شاهشاهي د څلور لارې کې هم چاودنه شوې، خو د مرګ ژوبلې په اړه لا کره معلومات رسنیو سره نه دي شریک شوي. د تېرې دوشنبې په ورځ د کابل په کوټه سنګي کې چاودنې 2 تنه ملکیان ټپیان کړل. له هغې 2 ورځې وړاندې ورته چاودنې یو کس وواژه او 4 نورې ټپیان کړل. د نننۍ چاودنې مسؤلیت له کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د تېرو 2 چاودنو مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلی و. د کابل په لویدیځ او 14مه حوزه کې ډیری شیعه افغانان اوسېږي چې ډیر کله د داعش د بریدونو هدف وي. په ورته وخت کې په غزنی کې هم چاودنې یو ماشوم وژلی او 3 نورې ژوبل کړي دي. د چهارشنبې په ورځ د غزنی ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست څخه رسنیو ته په لیږلي خبرپاڼه کې راغلي چې پرون مازدیګر 4 بجې د غزنی مرکز د 3مې حوزې اړوند په د خدایداد سیمه کې د کباړي دکان مخې ته ناچاو د مرمۍ چاودنه کړې چې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او 3 تنه نور ژوبل شوي دي. بل لور ته د پخواني ولسمشر حمید کرزي له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې لمحه کې راغلي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر څرګندونې د تبصرې وړ نه ګڼي، خو توصیه ورته کوي چې ملي وحدت، اتحاد او اتفاق د ګران هیواد د عزت او د یوه باثباته ملي نظام د جوړېدو لاره ده. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.